له افغانانو سره د جاپان او هند ستره مرسته. د افغانستان د تازه ځمکلرزې ځپلو لپاره د هند او جاپان تازه مهم اعلان. دغو هیوادونو له زیانمنو سره د څومره مرستې اعلان وکړ. د افغان واکمنۍ چارواکي په اړه څه وایي؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو RS پښتو ته ښه راغلاست. په کابل کې د جاپان سفیر کانپیچی ماساموتو د هیواد په شمالي ولایتونو په ځانګړي ډول په بلخ او سمنګان کې د تېرې شپې مرګونې زلزلې له امله د اغیزمنو شوو له کورنیو سره ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. ماساموتو ویلي جاپان چمتو دی چې له زلزله ځپلو کورنیو سره بیړنۍ مرستې او د هغوی د ملاتړ لپاره لازمه همکاري وکړي. له جاپان سربیره ملګرو ملتونو ایران او یو شمېر نورو بنسټونو په شمالي ولایتونو کې له زلزله ځپلو سره د مرستې اعلان کړی دی. د عامې روغتیا وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې په بلخ او سمنګان کې د تېرې شپې ځمکلرزې له امله لږ تر لږه 20 کسان مړه او 1540 نور ټپیان دي، خو په وینا یې دا شمېرې وروستۍ نه دي او ښایي زیاتوالی پکې راشي. د افغانستان په شمال کې له زلزله ځپلو سره د هندوستان له لوري د بشري مرستې لومړۍ جوپه لیږل شوې. د هند د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره ټلیفوني خبرې کړې او د تېرې شپې د قربانیانو له کورنیو سره یې خپله خواخوږي ښودلې. د هند د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره اړیکې د دواړو هیوادونو د ملتونو لپاره مهمې بللې او ټینګار یې کړی چې د پایښت لپاره به یې ګډې هڅې کوي. له دې وړاندې هم هندوستان لومړنی هیواد شو چې د افغانستان ختیځ په کونړ کې یې له زلزله ځپلو سره د ګڼو خوراکي مرستو لړۍ پیل کړه.